شاهرخ خان او کرینا په یو نوی فلم کې را څرګندېږي. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. نوموتی فلم جوړونکی راجکمار هیرانی د هند د بالیوډ ستوری شاهرخ خان او کرینا کپور د یو نوی فلم جوړولو ته چمتو کړي دي چې دغه دوه نوموتي به له یوې اوږدې مودې وروسته یو ځل بیا په فلم کې یو ځای را څرګند شي. راجکمار هیرانی د شاهرخ خان مینوالو ته نوی زیری ورکړی دی، هغه دا چې شاهرخ خان یې دې ته راضي کړی دی چې نوی فلم جوړ کړي او یو ځل بیا د هغو مینوالو ته یو بل په زړه پورې فلم وړاندې کړي. شاهرخ خان په 2018 میلادي کال کې د زیرو فلم له جوړولو وروسته بل فلم کې کار نه دی شروع کړی او د یو کال په موده کې له سینما نه لرې پاتې شوی و. خو اوس شاهرخ خان یو ځل بیا د یو نوي فلم جوړولو ته تابع کړی ده او فلم جوړونکي راجکمار سره په دې اړه هوکړه هم کړې ده. په دغه فلم کې به نوموړی له نوموتي ستوري کرینا کپور سره یو ځای ښکاره شي چې دا هم د دې دواړو ستورو د مینوالو لپاره یو خوندور خبر دی، ځکه چې شاهرخ خان او کرینا اوږده موده یو ځای په کوم فلم کې نه دي راڅرګند شوي. شاهرخ خان او کرینا په اشوکا، روان او کبھی خوشی کبھی غم فلمونو کې شریک رولونه لوبولي دي چې یاد فلمونه د دغو سترو مینوالو لخوا له توت هرکلي سره هم مخ شوي وو. ویل کېږي چې شاهرخ خان به له هدایتکار علي عباس ظفر سره هم په یو فلم کې کار وکړي. د دغو دواړو ترمنځ د نوي فلم د جوړولو په اړه خبرې روانې دي چې ډیر ژر به یوې پایلې ته سره ورسیږي.